زما ډیرو خوږو دوستانو عزیزانو هیوادوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو دوستانو غواړم چې د طبي ګټورو مشورو په لړۍ کې نن ستاسو حضور ته د پزې د وینې کیدلو او د هغې د درېدلو د لارو چارو په تړاو له تاسو محترم عزیزانو سره خپل معلومات شریک کړم. خوږو دوستانو البته د پزې وینې کیدل دا په ټول عمرونو کې یعنی په هر سن او سال کې دا لیدل کیږي او یو له مهمو عواملو څخه یې هغه دا دي چې کله موږ تاسې په شدت سره پزه سم کوو یا خالي کوو نو کیدای شي چې د وینو جاري کېدو لامل هم ګرځي او یا هم دا چې پزه د یوې ضربې له تردید له امله هم له هغې څخه وینه جاري شي او یا هم په پزه کې دننه د زخم او یا هم دا چې په پزه کې دننه د یوې دانې چې ورته اپسي هم وایي د هغې شتون او همدارنګه په هغه وګړو کې چې هغې د لوړ فشار لرونکي دي البته د وینې فشار نو هغې کې هم د دې احتمالات زیات موجود دي چې د پزې څخه یې وینه راشي او همدارنګه په هغه وګړو کې چې هغې په اوږدمهاله توګه او یا هم په دوامداره توګه هغې د اسپرین استعمال کوي البته په تداویو کې نو په دغه مریضانو کې چون اسپرین د دې لامل ګرځي چې ستاسو وینه نری کوي او یا رقیقه کوي نو د دې چانس نظر نور حالتو ته زیات دی چې ستاسو له پزې وینه راشي. درنو دوستانو البته څه کول پکار دي. مهم دا دی چې په لومړي قدم کې موږ او تاسې باید ورخطا نه شو ولې په دې چې دغه خپله ورخطایي د دې لامل ګرځي چې زموږ او ستاسې د بدن د وینې فشار د لوړېدو لامل وګرځي او تاسو پوهیږئ چې د وینې فشار یو له دغه عواملو څخه دی. او په دوام قدم کې مهم دا دی چې باید خپل سر مخې ته او هغه هم ښکته ونیسو چې تاسو هم زما تر شا په دغه تصویر کې هم وینئ چې دا مریض البته خپل سر مخې ته او بیا ښکته نیولی او همدارنګه په دریم دغه کې مهم دا دی چې تاسو خپله پوزه څنګه چې په تصویر کې وینئ په دغه دوو ګوتو ټینګه راونیسئ او دې ته فشار ورکړئ البته تر هغه پورې چې دغه د وینې بندېدل منځته راشي او دغه عملیات تاسو تر 5 دقیقو پورې کیدای شي چې دا ستاسو د وینې د بندېدلو لامل وګرځي یعنی دا چې تر 95% پورې د دې چانس موجود دی چې دا وینه بنده شي. البته په ډیرو نادرو واقعاتو کې کیدای شي چې دغه د پزې بندېدل هم له تاسو سره مرسته ونه کړي چې د دې شونتیا ډیره لږه ده خو بیا هم په هر ترتیب که چیرې له دغسې حادثې سره مخامخ کیږئ نو هیله من یم چې خپل ډیر نږدې ډاکتر او یا صحي مرکز ته مراجعه وکړئ. نو خوږو دوستانو د ستاسو د لا او د بهتره معلومات په خاطر ما ویډیو ستاسو محترمو حضور ته تهیه کړې ده غواړم چې تر پایه پورې را سره ملګرتیا وکړئ. له حوصله‌مندۍ څخه مو نړۍ مننه. وسلام او خدای دې وکړي چې روغ و جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. خوږو دوستانو تاسو وینئ چې دلته پزه یو ضربه خوري دا د ضربې له امله یا د دانې له امله هر څه چې وي دا غشا مخاطي ده او دغه شرايين دي په دې کې خونریزي جاري کېږي له پوزې څخه او تاسو ته اولین کار چې دی باید خپله پوزه ښه سون کړئ پس له هغې په 2 ګوتو باندې تاسو خپله د پوزه ټینګه ونیسئ. کله چې دا ټینګه ونیوله نو دا د دې لامل ګرځي چې دغه وینه البته په دغه جوف د پوزه کې هغه ټوله جمع شي تجمع وکړي
او هغه سخت او ټینګه شي بالاخره باعث د توقف ګرځي. هغه وینه چې اضافه کیږي هغه تاسو کولی شئ ازادانه خپل ستوني څخه تیر کړئ خپل معدې ته. او بس همدغه لنډ فلم ستاسو له توجه څخه یو جهان مننه. او 15 دقیقې پورې تاسو کولی شئ دغه عملیه او اضافه تر هم دې ته دوام ورکړئ. دا هغه وینه ده چې تجمع کړي باعث د بندش د خونریزۍ شو. او خپل سر همیشه باید مخکې او ټیټ ونیسئ. بس نور مو پاک الله سپارم. وسلام. ښه ورځ، ښې چارې.